ولسمشر اشرف غني کندهار ته د خپل سفر پر مهال یوې ولسي غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې افغان دولت په هیڅ ډول د افغانستان پر ولسواکۍ، جهموریت او اساسي قانون معاملې ته حاضر نه دی او له دې وروسته به افغانان خپله د هېواد د ملي سیاست په اړه پرېکړې کوي، نه بهرنیان. ولسمشرغني او مرستیال یې وایي چې افغان دولت د ټاکنو له لارې د واک انتقال ته چمتو دی. پردی د افغانستان ملي فیصلو کې داخل نه وي. دوم ولسواکۍ په اساسي قانون کې پرته ده. د طالبانو غواړي چې اساسي قانون تطبیق راسي، په اساسي قانون کې ځای او لاره یې واضح ده. راسي نو چې کې سره کې زر نفر راځي، 2000 نفر راځي، نو سر څوک راځي؟ کندهار کې کېږي، هرات کې کېږي، هلمند کې کېږي، کابل کې کېږي، ننګرهار کې خوست راځي، سره کې روزګار شي ده. خو موږ واک ته، قدرت ته چې دا مسؤلیت د یو واړه ګروپ دپاره چې 15 کسان یا 20 کسان وي، یو معاملې ته قدرت نه ورکوي، خلکو ته ورکوي. دا قدرت موږ کسانو ته ورکړی دی، بېرته موږ حاضر یو چې دا قدرت خلکو ته ورکړي. ولسمشرغني همداراز وویل چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته افغانستان ته هیڅ راز امنیتي ګواښ نه دی موجود، ځکه افغان ځواکونه پیاوړي او د خپلو ارزښتونو ساتنه کولی سي. ولسمشرغني د سیمې د هېوادونو امنیت له افغانستان سره تړلی وباله او پاکستان څخه یې وغوښتل چې د ګټلو او بایللو سیاست کې انتخاب وکړي. پاکستان ته وخت انتخاب یا به د ګټلو سیاست انتخابوي یا به د بایللو سیاست. یو افغانستان دولت سره، اسلامي جمهوریت سره د افغانستان دولت سره دوستي تړون، امنیتي تړون ته به راسي، سپس کې د دوی مداخله په افغانستان کې. په کندهار کې د ولسمشر اشرف غني لپاره د جوړې شوې غونډې ویناوالو بیا له ولسمشر څخه وغوښتل چې د سولې ترڅنګ د هېواد د امنیت پیرغونې او پرمختګ چارو ته هم پاملرنه زیاته کړي. ولسمشرغني کندهار ته د خپل سفر پر مهال په ملکي ادارو کې د اصلاحاتو او د روغتیايي سکتور د پیاوړتیا ډاډ هم ورکړ.